قدرمنو ښکارندوی غوري زموږ په ادبیاتو کې یو داسې شخصیت دی چې په قصیده لیکلو کې د ده ثاني نسته. د چې کوم شاهکار نظم لیکلی دی او زموږ لاسته راغلی دی، زموږ په ادبیاتو کې داسې اثر موږ بل نه لرو. د دنیا له هرې سیالې ژبې سره د ده دغه قصیده پرتله کولی سو او د ده حیثیت چې دی ډېر لوړ ورته ټاکلی سو. کم چې ده په قصیده کې د هغې زمانې لوازمات ځای کړي دي او کم چې د ده فکر دی یا تفکر چې ده په څه طریقه بیان کړی دی، دا د ډیرو کمو شاعرانو په برخه کیږي. یعنی زموږ له کلاسیک استادانو څخه دی ښکارندوی غوري. ویل کیږي چې دی د غور اوسیدونکی وی، د شهاب الدین غوري دوست وی، د دغه د دربار سړی وی، له ده سره ملګری پاته سوی دی، د ده ستاینه یې کړې ده. کله چې پټه خزانه وایي چې د ده پلار احمد نومېدی، احمد چې و دا د فیروزکو کوټوال وی. فیروزکو د غوریانو سلاطینو یا باچهانو پایتخت وی او د مغولو چې کله بریدونه زموږ په سیمه باندې وسول، نو دغه پایتخت چې دی دا یې له میانه یوړی او دا د هغې زمانې له ډیرو ودانو ښارونو څخه یو ښار او دغه چې دوی باچهانو پایتخت ګرځولی و، ډیر خوندور حیثیت یې درلود. منهاج السراج په خپل کتاب کې چې دی د دغه یادونه کړې ده، یعنی په آبادو ښارونو کې په هغه زمانه کې د دوی دغه ښار چې دی دا یاد سوی دی. غرض مې دا دی چې زموږ دغه شاعر چې په خپله د یو لوی سړي زوی و، لیکن د ده چې کوم حیثیت دی زموږ په ادب کې چې کوم دی نوم لري، دا د بل چا نه دی په برخه سوی. د شهاب الدین غوري ملګری، د شهاب الدین غوري چې کله پر هندوستان باندې بریدونه کوي نو دی ورسره ملګری وي. دا ټول شیان چې دی نظم کوي او د باچا ستاینه کوي. پټه خزانه وایي چې دی د سلطان سام او محمد سام یعنی شهاب الدین غوري او غیاث الدین غوري په اړه باندې ښې مدې لري، ښې قصیدې د دوی ویلي دي. محمد بن علي بستی وایي چې د تاریخ سوری لیکوالو، هغه وایي چې ما د ده د قصیدو یو غټ کتاب ولیدلی، نو دا کتاب اوس موږ په لاس کې نسته. خدای دې وکړي چې دا کتاب یو ځای پیدا سي. چې کم مواد یې په لاس راغلی دی دا ډیر لوی دی. غرض مې دا دی چې دی د شهاب الدین غوري په مده کې ډیر خوندور بیتونه وایي او د هندوستان په برید کې ملګری دی او دی چې کله د منظرکشي په شعر کې وړاندې کوي نو تاسو به حیران سئ چې دا دومره لوی شاعر 900 کاله مخکې تیریږي او په پښتو ادب کې داسې شاهکار اثر یا نظم لیکي، نو د ده دا نه لاسته راغلي، یعنی چې لاسته نه دي راغلي، هغه اثار به څنګه وي؟ هغه زموږ په کار دي، هغه د خدای را پیدا کړي چې په هغه کې به څومره دروندوالی وي، څومره لوی تفکر به پکې ځای سوی وي. د ده چې کومه قصیده ده 15 بیتونه یعنی شعرونه لري او دې سړي یې وار د پسرلي د آغاز او دغه منظرکشي چې په څه طریقه بیانول کړي دي، دا زموږ په ادب کې ډېر کم په قصیده کې وینو. نو د ښکارندوی غوري حیثیت چې دی زموږ د کلاسیک ادبیاتو د قصیده لیکنو شاعرانو لوړ نوم دی او په ده کې چې کم صلاحیت د شاعر په توګه موږ وینو، دا بیا د ده په نظر کې یا د ده په سیالي کې موږ د بل چا په هغه زمانه کې داسې شاعر نه لرو یا چې له ده سره برابر وګرځو. نو تاسو یې شعرونه واورئ چې دی په څه انداز باندې فکر راخوروي او بیا د باچا مدې ته راځي، یعنی یو وار تمهید تړي بیا راځي خپل چې د ده کوم مقصد دی او دا د پخوانۍ قصیدو روش دغه همیشه دغسې پاته سوی دی. دی وایي د سپرلي ښکلونکي بیا کړه سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، ځکه شنه لاښونه شنه لمنې شنې سوې، ته لسان زمري واغوسته غرونه، د نیسان مشاتې لاس د مچېدو دی، مرغلرو باندې وشکلل بڼونه، د غاټولو جنډې خاندې ورېدې ته، زرغنو بڼو کې ناڅې زلمي نجونه. د دې سړي هغه د هغې زمانې د ګلانو او دغه نومان ګورئ چې دی استعمالوي، لکه ناوې چې سور ټیک په تندي وکه
هسې وګاڼل غټولو سره پسولونه مرغلري چې اورونه وخونله وځلابې وسوه راڼه خپاره دښتونه زرغونو مځکو کې ځل کله ستوري چې پر هسک باندې ځلیږي سپین ګلونه سپینې واورې بېلېده کاندې بهیږي لکه اوښي د مین په ګریوانونه هر پلورنی والی بهاندې خاندي له خوښیه سر وهي په سنګېړونه هر پلو د ګلو وږم دی لونلی ته واراغله له ختنه کاروانونه د مسیح په پوبه مړو ژوندون بیا موند د مسیح په پوبه مړو ژوندون بیا موند پسرلی مګر مسیح سو په پوکړنه له مړو خاورې یې آغلی ګل راویست وچ بیدیا او غر یې کړ له جنتونه سړی جاجي چې رامشت کړ را مشتګرو ګهیز چوڼي چې په بڼ وکه غږونه یعنی چوڼي لفظ استعمالوي د بلبل لپاره په هغه زمانه کې چې برن چې غږ د چوڼیو غوږېده سي ته واچندې سره پیو دي اشکلونه د ظلما ټاپې راغلي دي پر جنډیو لکه پیغله غوټۍ کاندي مکیزونه د پوپلو مخ سور کړی پسرلی دی او یو د بل په غاړه اچوي لاسونه د ګلانو مناظر خاص لکه ویلیم ورډزورث چې په انګریزي ادب کې چې د ګلانو چې کوم منظرکشي وړاندې کوي او څنګه دوی د نیچر تفصیل یا منظر موږ ته ږدي زموږ دا شاعر بیخي زوړ دی او هغه شعرونه او هغه منظرونه چې دی موږ ته وړاندې کوي دا ډېر خوندور دي د هندارو په څېر غرونه سپین وړنګن دي چې پر واورو باندې ځل وکه لمرونه په غورځنګ له خولې ځګونه باسي لکه شین هاتي شڼا کاندي سیندونه نه به چوڼي به په ستایه د جنډوی موړ سي نه به موړ سم د سلطان په صفتونه د شنسب د کاله ختلی لمر دی د پسرلي په دود ودان له ده رغونه د شندو اورو یې درست ایواد زرغون کړ له کسداره تر دې بله یې یونونه په زابل یې د بري پر نیلي سپور سي پر لاور یې د مړانې ګزارونه نه یې څوک مخ ته دري د مې رسمونو نه یې تورې ته ټینګیږي کلک ډالونه د اسلام د دین شهاب د نړۍ لمر دی تورستان یې کړ رڼا په جهادونه هره پلا چې دی پر هندو سیند یرغل کا رڼوي توره نړۍ په شهابونه په پسرلي چې یې تیرون په اټک وکه غاړه ترې سولله زړونه نه به ده غوندې روڼ ستوری په هسک ځلي که څه پورته سي له غوره ډېر میړونه نه به راولي جګړن د سیند په لوري نه به بری څوک د هند خپاره ښارونه نه به څوک زلمي د غور سره راغونډ که د داور تورې به چیرې که ځلونه یو خاوند شهاب الدین دی چې یې وکه په هر لوري هر ایواد ته یرغلونه یعنی څنګه انداز څنګه صفتونه او د شهاب الدین غوري چې پر کومه سیمه تر سوی دی د هغه یادونه هم کوي دا هم تاریخ دی یعنی قصیده نه ده پوره تاریخ یې لیکلی دی او زه په دې شکمن یم چې دا به پوره هم نه وي محمد هوتک به هڅې یو څو شعرونه راخیستي وي کیدای شي دا غټه قصیده وي په جوپو جګړن یې هند ته یون کا چې د غور بادار همت وکه ځغلونه نن په سیند باندې تیریږي یرغل کاندي په پرتم یې زمري ریږدي په ځنګلونه سپان سیند یې هم له ډاره الهي که پر اوږو وړي د غوریانو ښه ایړونه په هر کال اټک د ده ښه راغلی کاندي او غوړوي په څنډو خپل پاسته سالونه مطلب یې دا دی چې غوري صاحب یا شهاب الدین غوري پر اټک باندې څو ځلې تر سوی دی او دی ملګری دی او دی وایي چې هر ځله تیریږي اټک یې هرکلی کوي نو دا په خپله یو تاریخ دی چې څو ځله دلته تیر سوی دی او زموږ دا شاعر د دې باچا څومره ملګری او دوست دی ورسره دی د دغه دربار څومره نږدې سړی دی او دا شاعر پښتونخوا توره استعمالوي وایي پښتونخوا ښکلي زلمي چې ځغلي هند ته نو اغلې پیغله کاندي اتڼونه زرغونې خطې اغوستې وې د غرونو بټ بیدیا هم سوللي وي ځانونه هر ګیس چې لمر را څرکیږي له خاتزه سوچ یون که د لویدیځه په څنډونه ختیځ او لویدیځ مشرق مغرب
دا زموږ د دې شاعر په قصیده کې 900 کاله مخکې استعمال سوي توري دي. که بریزر وي، که غرمه وي، که برمل وي، که لمر که لمر لوېده که ترملونه، ته شهاب جګړن به نه کښېني له زغلو، نه به پرېږدي دا زلمي خپل بهیرونه. زمري کله کاږي ځان له یرغلګرو، څو یې نه که مات موټونه ورمېږونه. یا به جګ که د بریو پی په هند کې، یا به پرېږدي هم په دې چاره سرونه. یا به وران که د بوتونونو د بمبیو، یا به سره کاندي په وینو هېوادونه. په رڼا اوسې ته تل د دین شهابه، نوم دې تل وه پر دریځ د مزدکونه. مزدک توری د ماجد دپاره پخوا استعمال سوی دی او په زموږ په دې کښته سیمه کې اوس هم ډېر خلک ماجد ته مزدک وایي، یعنی مسجد مزدک. دا اوس هم سته زموږ په سیمه کې. څو راڼه سي ستا په توره د هند لوریا، څو چې نست کړې له نړۍ بوتونونه. بوتون او دا توری وګورئ د تون په لایقه باندې په هغه زمانه کې راغلی دی. ستا په زیرمه دي خاوند د لوی څښتن وي، موږ خو ستا په مرسته یونه سوچ یونه. د ښکارندوی غوري قصیده زموږ د ادب شاکار نظم، په دې کې یو شک هم نسته او زموږ د کلاسیک ادبیاتو دغه نمونه ډیره خوندوره ده. لکه ما چې په میان کې ذکر درته وکړئ، زه پخپله په دغه باندې باوري یم چې کیدای شي د ښکارندوی غوري دغه راوړې قصیده محمد هوتک لږ راوړي، بشپړه نه وي، مانده یې راخیستې وي، انتخاب یې کړی، لکه دی چې هر ځای د شعرونو انتخاب کوي د خپل کتاب دپاره. نو په دې دعا په دې هیله باندې چې خدای د ده نور ورک اثار هم په لاس راولي، خوند به وکړي. زموږ د ادبیاتو دغه لاسته راغلې نمونه هم زموږ د زاړه خوندور حیثیت دپاره کافي ده او د دې شاعر حیثیت چې دی دا بیا ثاني نه لري زموږ په ادبیاتو کې او د نړۍ له هرې سیالې ژبې سره چې پرتله کړو، دی هغه قدر لوړ شاعر دی، په قصیده لیکلو کې لوی نوم لري. نو د پښتو ادب لوستونکي دي د دغه شاعر ژوند او د کار په غور ولولي او څېړنه دې باندې وکړي.